السلام علیکم کچرته تاسو غواړئ چې د خپل نوم ښایسته ډي پی په اسانه طریقه باندې جوړ کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ یعنی تاسو په خپل نوم په ښایسته ډیزاین کې څنګه لیکئ بیا دغه تاسو په خپل پیج باندې هم لګولی شئ په خپل فیسبوک پروفایل باندې هم لګولی شئ او په خپل واتس اپ باندې هم لګولی شئ څنګه چې تاسو زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې به تاسو ته ډېر زیات مختلف دغه شان ډي پیز میلاوي شي تاسو پکې خپل نوم په اسانه طریقه باندې لیکلی شئ او له ځان دپاره یوه ښایسته ډي پی یو ښایسته تصویر جوړولی شئ نو ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ د دې اپلیکیشن مکمل طریقه تاسو درښیم چې تاسو به څنګه په اسانه طریقه باندې ځان له یوه ښایسته ډي پی جوړوئ ورځې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو هم خوښ شوه د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ خو کوم ملګرو دا یو اپلیکیشن دی د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به تاسو کې سمبل د اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن اوپن کړئ فسټ اف آل به تاسو ته به کې یو څو آپشن درکې زه تاسو ته ښایم زیات ملګرو میسیجونه کول چې موږ د خپل نوم ښایسته ډي پی څنګه شو جوړولی نو هغه تاسو په دې طریقه باندې جوړولی شئ کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن اوپن کړئ نو فسټ اف آل به تاسو له آپشن درکې تاسو ته ښکاري کریټ ډي پی فار وایز کریټ ډي پی فار ګرلز ورسره دلته پکې لاندې ایډ ایمیج رایټ نیم که تاسو پکې خپل یو تصویر ایډ کول غواړئ تاسو په هغې باندې نوم لیکئ نو هغه تاسو هم دلته کولی شئ نو زه به سمپل دلته بره کلیک واخلم په کریټ ډي پی فار بوایز باندې تاسو چې کوم فسټ اف آل چې کوم آپشن دی کله چې زه هم په دې باندې کلیک واخلم دلته به تاسو ته ښکاري څومره زیات مختلف نومونه دغه شان تصویرونه به تاسو ته شو شي نو په دې باندې به تاسو دلته په هغه تصویر باندې کلیک واخلئ کوم چې تاسو خوښ وي نو زه به سمپل په دې یو تصویر باندې کلیک واخلم تاسو ته ښکاري ایډ راغی ایډ به زه سکیپ کړم او باره به تاسو وکړئ اپنا نام لیکئ نو دلته به تاسو وکړئ خپل نوم که تاسو په اردو کې انګلیش کې په هر څه کې تاسو لیکئ نو هغه به تاسو دلته ولیکئ زه به سمپل خپل نوم دلته ولیکم تاسو ته ښکاري حسن بیا به زه په سبمنټ نیم باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاري دا چې کوم آپشن دی نو کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک تاسو ته ښکاري ستاسو نوم لاندې راغی ورسره بیکګراوند کې ورسره څومره یو ښایسته تصویر دی څومره اسانه او زبردست ډي پي تاسو په دې طریقه باندې جوړولی شئ بیا که تاسو غواړئ چې کلر بدل کړئ د دغه نوم نه تاسو ته ښکاري کلر آپشن فونټس پکې هم تاسو چینج کولی شئ یعنې مختلف ډیزاینونه تاسو د لیکلو له ورکولی شئ تاسو ته ښکاري څومره زیات ډیزاینونه دي پکې داسې نور کو تاسو لاندې وګورئ تاسو پکې نور هم ډېر زیات مختلف کلرونه هر څیز به پکې تاسو ته میلاو شي او کله چې هم تاسو به دې کې ښایسته ډي پي ځان جوړ کړئ بیا به تاسو وکړئ سمبل به لاندې دلته په سیو باندې کلیک واخلئ په یو کلیک به تاسو سره ډي پي سیو شي په خپل ګیلري کې او بیا تاسو په خپل فیسبوک پروفایل باندې په پیج باندې په چینل په هر څه باندې تاسو دغه خپل نوم په ښایسته ډیزاین کې لګولی شئ خو ملګرو امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوې که ویډیو هم خوښ شوې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله